بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس او ویډیو کې به مونږ د اسم متمکن 14 قسمونه په یوې نوې طریقې باندې داسې زده کړو چې د دغې 14 قسمونو دا لوی عدد به زمونږ په مخ کې وړوکی شي. نو مونږ دغه 14 قسمونه په 3 قسمونو کې رابندوو او په 3 قسمونو یې ویشو. اول قسم آسان ترین چې په دې هر څوک پوهیږي او دا 15 قسمونه دي. دوهم آسانه او په دې هم اکثر خلق پوهیږي او د دې 8 قسمونه دي او باقی چې کوم 3 پاتې کیږي نو هغې ته مونږ نوم ږدو لږ شان مشکل قسمونه، او دا مشکل قسمونه صرف 3 دي. اوس که دغه 3 لږ شان مشکل هم وي نو په دې باندې پوهېدل اوس دومره ګران نه دي. کوم چې اسان ترین 15 قسمونه دي دا هغه قسمونه دي چې د هغو الفاظ مخصوص دي، یعنی د هغو دپاره ځینې خاص الفاظ استعمالیږي، خاص الفاظ راځي. نو د هغو څخه اولنی قسم دی اسماء 6 مکبره. دا 6 الفاظ دي. اول ابون، دوهم اخون، دریم حمون، څلورم فمون، پنځم حنون او شپږم زو. دا 6 الفاظ دي. د 6 ته اسماء 6 مکبره ویل کیږي. کله چې د دغې الفاظو اضافت وشي د یاد متکلم څخه علاوه بل کوم یو لفظ طرف ته، نو بیا دغه الفاظ د اسماء 6 مکبره څخه وي. نو بیا په دغه وخت کې د دې الفاظو اعراب په حالت رفعی کې د واو سره راځي لکه ابوکا، او په حالات نسبی کې د دې اعراب د الف سره راځي لکه ابا، او حالات جریه د یا سره راځي لکه ابي. اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې حالات رفعی، حالات نسبی او حالات جری دا څه ته وایي او دا څه شی دي؟ نو د دې درس او ویډیو څخه مخکې مونږ یو ویډیو او درس د مرفوعاتو، منصوباتو او مجروراتو باره کې اپلوډ کړی دی. نو هغه ویډیو او درس تاسو وګورئ. په هغې درس او ویډیو کې د دې 3 واړو مکمل وضاحت مونږ کړی دی. اوس که یې دلته بیا دوباره کوو نو دا درس هم بیا اوږدیږي، خو مختصرا دومره درته وایم چې کله لفظ فاعل جوړیږي یا مبتدا یا خبر یا د فعل مجهول نائب فاعل جوړیږي نو هغه لفظ بیا مرفوع وي. او که یو لفظ د مفعولاتو څخه کم وي، یعنی مفعول به وي، مفعول مطلق وي، مفعول فیه وي، مفعول معه وي او مفعول له وي، یا حال وي یا تمیز وي او یا مستثنا وغیره وي، نو په دې صورت کې بیا دا منصوب جوړیږي. په دې لفظ به بیا نصب راځي. همدغه شان که د یو لفظ څخه مخکې حرف جر راشي او یا یو لفظ مضاف الیه وي نو هغه لفظ به بیا مجرور وي، په هغې باندې به کسره راځي. نو د دې هر یو مکمل تفصیل تاسو د مرفوعاتو، منصوباتو او مجروراتو په درس کې کتلی شئ. که تاسو د مرفوعاتو، منصوباتو او مجروراتو په پیژندلو او یادولو باندې قادر شولی او ورسره د اسم متمکن په دغه 14 قسمونو هم پوهه شولی نو بیا به تاسو ته په مکمل عربي کلام کې دا خبره اسانه شي چې په یو لفظ باندې به په کوم وخت کې زبر وایي، په کوم وخت کې به پیش وایي، او په کوم وخت کې به په یو لفظ باندې زیر، او په کوم وخت کې په هغه لفظ کې د واو یا او الف په اعتبار سره تبدیل کول پکار دي. کوم چې 15 اسان ترین قسمونه دي د هغې الفاظ مخصوص دي.
نو دا اسماء سته مکبره چې دي د دې لپاره همدغه شپږ الفاظ راځي. د دې شپږو څخه علاوه کوم بل لفظ د اسماء سته مکبرو څخه نه دی. مثلا که تاسو څخه یو شخص تپوس وکړي چې قلبک دا د اسماء سته مکبرو څخه دی او که نه دی، نو تاسو به په دغه شپږ الفاظو د اسماء سته مکبرو کې وګورئ چې هم کتلو نو دا پکې نه و، نو جواب به ورکړئ چې نه دا د اسماء سته مکبرو څخه نه دی. د دې شپږ واړو الفاظو په باره کې دا خبره یاد ساتئ، که په دې شپږو کې د کوم یو اضافت نه وشوی نو بیا دا د اسماء سته مکبرو دغه قسم نه جوړیږي. دغه قسم به په هغه وخت کې جوړیږي چې اضافت شوی وي او دا اضافت هم د یا نه علاوه بل یو اسم طرف ته شوی وي. او دوهم قسم دی د اسانترین اسنان او اسنتان، لکه ومن الابل اثنین. د دې دواړو حالات رفعی د الف سره راځي او حالات نسبی او جری د یا ما قبل مفتوح سره راځي. اسنان د مذکر او اسنتان د مؤنث لپاره راځي. د اسانترین دریم قسم د کلاهما او کلتاهما، کلا د مذکر او کلتا د مؤنث لپاره راځي. د دې دواړو معنا دا دواړه او د دې دواړو هم حالات رفعی د الف سره او حالات نسبی او جری د یا ما قبل مفتوح سره راځي. څلورم قسم دی د اسانترین اولو. دا په حالات رفعی کې اولو د واو ما قبل مضموم سره راځي او په حالات نسبی او جری کې دا اولی جوړیږي، اولی راځي. او پنځم قسم اخرنی قسم د اسانترین دی 20 څخه واخله تر 90 پورې، یعنی د 20 نه واخله تر 90 پورې. د دې قسم حالات رفعی د واو سره راځي او حالات نسبی او جری د یا ما قبل مکسور سره راځي. اوس راځو هغه اته قسمونه وایو چې هغه دومره زیات اسانه نه دي چې د هغې لپاره د خاص او مخصوص الفاظ وي، لیکن اسانه دي ځکه چې د هغو د پیژندلو څه نښې دي، نو د هغې نښو د وجې نه دا اسانه دي او د هغې نښو د وجې نه دا په اسانتیا سره انسان پیژني. نو د هغو څخه اولنی قسم دی مفرد منصرف قائم مقام صحیح یا مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. جاری مجرا دا هم قائم مقام ته ویل کیږي. د دې نښه دا ده چې هر هغه لفظ چې د هغې په آخر کې واو یا راغلی وي او د هغې څخه د دې واو یا د دې یا څخه چې کوم مخکینی حرف وي هغه حرف هغه ساکن وي، په هغه باندې غړوند وي، نو دې ته مفرد منصرف قائم مقام صحیح ویل کیږي. د دې حالات رفعی د ضمې لفظي، حالات نسبی د فتحې لفظي او حالات جری د کسرې لفظي سره راځي، لکه دلون دارنګې ضبیون. د دې اسانه دوهم قسم دی جمع مؤنث سالم. د دې نښه دا ده چې د دې په آخر کې الف او تا زایده وي، لکه د مسلمتون جمع مؤنث سالم مسلماتون ده. نو د دې قسم حالات رفعی د پیش، حالات نسبی او جری دا دواړه د زیر د کسرې سره راځي. او د دې اسانه قسم دریم قسم دی تثنیه. هر هغه لفظ چې په دوو باندې دلالت کوي نو دې ته تثنیه وایي. د دې تثنیه حالات رفعی د الف سره راځي او حالات نسبی او جری د یا ما قبل مفتوح سره راځي. او څلورم قسم د دې اسانه دی جمع مذکر سالم. د دې نښه دا ده چې هر هغه لفظ چې د هغه په آخر کې ساکن واو راغلی و او د هغه واو نه مخکې ضمه و او د واو څخه وروستو مفتوح نون راغلی و، یا هر هغه لفظ چې د هغې په آخر کې ساکنه یا راغلی وي او د هغې نه مخکې کسره وي او یا نه پس چې دی مفتوح نون راغلی وي، نو دې ته جمع مذکر سالم ویلی کیږي. او دغه واو او یا د دې د پیژندلو نښې دي. نو د دې جمع مذکر سالم حالات رفعی د واو او حالات نسبی او جری د یا سره راځي، لکه مسلمونه او مسلمینا.
حالات رفع نسبی او جری کې مسلمین ویلی کیږي. پنځم قسم د دې اسانه دی اسم مقصور. د دې اسم مقصور د پیژندلو نښه دا ده چې د یو اسم په آخر کې الف راغلی وي. چې د یو اسم په آخر کې څه راغلی وي؟ الف راغلی وي. هر هغه اسم چې د هغې په آخر کې الف راغلی و نو هغه اسم ته چې دی اسم مقصور ویلی کیږي. دغه الف د اسم مقصور د پیژندلو نښه ده. لکه موسی. او د دې اسم مقصور حالات رفعي په درې واړو صورتونو کې یو شانتي راځي. یعنی په تقدیر د ضمې، په تقدیر د فتحې او په تقدیر د کسرې او زیر سره راځي. په درې واړو حالاتو کې دا موسی وي. شپږم قسم د دې اسانه کتابي. د دې نه مراد هغه ټول الفاظ دي چې د هغو اضافت یا د متکلم طرف ته شوی وي. نو د دې هم درې واړه حالاتونه یو شان راځي، لکه کتابي کتابي کتابي، حالات رفعیم کتابي، حالات نسبیم کتابي، حالات جریم کتابي. اوم قسم د اسانه د اسم منقوص. د دې نښه دا ده چې هر هغه لفظ چې د هغه په آخر کې یا ساکنه وي او هغه یا اصلي وي، زایده نه وي، لکه القاضي، نو د دې حالات رفعي او جري همدغه شان راځي. القاضي حالات رفعي هم القاضي راځي او حالات جري هم القاضي راځي. یعنی په یا باندې به غړوند وي او د یا نه مخکې به کسره وي. او په حالات نسبي کې په یا باندې زبر راځي، لکه القاضیه. او اتم قسم اخرنی قسم د اسانه دی مسلمیه. یعنی د جمع مذکر سالم اضافت یا د متکلم طرف ته شوی وي. نو د دې حالات رفعي، نسبی او جری یو شان جوړیږي چې هغه د مسلمیه حالات رفعي کې مسلمیه راځي چې کله یا طرف ته اضافت شوي وي. دارنګې حالات نسبی کې مسلمیه او حالات جری کې هم مسلمیه جوړیږي. اوس پاتې کېږي درې قسمونه او د هغو نوم د مشکل قسمونه. په دو کې اولنی قسم د مفرد منصرف صحیح، دوهم قسم د جمع مکسر منصرف صحیح او دریم قسم د غیر منصرف. د دو د پیژندلو اسانه طریقه دا ده چې تاسو اول غیر منصرف وپیژنئ چې غیر منصرف څه شی دی. ګورئ چې ستاسو مخې ته یو لفظ راغی نو تاسو به یې اول وګورئ چې دا اسم دی که فعل او که حرف. د اسم په دې درې قسمونو کې به وګورئ. که اسم نو بیا به دا ګورئ چې دا د اسم غیر متمکن په 8 قسمونو کې کم یو دی او که نه دی. که نه و نو بیا به یې د اسم متمکن په اولنی قسم کې چې اسان ترین و چې د هغې 5 قسمونه او په هغې 5 قسمونو کې وګورئ. که په هغه 5 قسمونو کې کم یو و نو صحیح، که نه و بیا به د دې اسم متمکن په دوهم قسم چې اسانه نوم موږ ورکړی په هغې کې ګورئ. که هغو کې هم نه و نو بیا به هغه لفظ په دغه 3 قسمونو کې یو قسم وي نو بیا به په دو کې ګورئ. نو بیا په دو کې د کتلو طریقه به دا وي چې تاسو به وګورئ چې دا لفظ غیر منصرف دی او که نه دی. اول به غیر منصرف دا لفظ ګورئ چې غیر منصرف دی او که نه دی. ولې به یې ګورئ؟ ځکه چې د غیر منصرف دپاره 9 اسباب دي. که په هغه 9 اسبابو کې 2 سببونه یا یو داسې سبب چې قایم مقام د 2 سببونو وا پکې موجود نو غیر منصرف به ورته وایي. که هغه پکې موجود نه و نو بیا به دې ته څه وایي؟ دغه نورو 2 قسمونو کې به بیا ګورئ. که دا غیر منصرف په هغه 9 سببونو کې په دې کې 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 پکې موجود نو په دې وخت کې بیا د دې حالات رفعي راځي د ضمې سره، حالات نسبي او جري راځي د فتح سره، د زبر سره راځي. او که دا غیر منصرف نه و دا لفظ په دې کې د 9 اسبابو د غیر منصرف والی څخه 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 وي موجود نه و نو بیا به دا لفظ ګورئ چې دا لفظ مفرد دی که جمع ده. که دا لفظ مفرد و نو بیا به دې ته مفرد منصرف صحیح وایي. او که نه دا لفظ چې دی هغه جمع وه نو بیا به دې ته چې دی
جمع مکسر منصرف صحیح وایي. او د دې دواړو اعراب چې د حالات رفعي کې د ضمې لفظي سره، حالات نسبي کې د فتحې او حالات جري کې د کسرې لفظي سره راځي.